علامہ ثناء الله پانی پتی تفسیر مظهری کې د دې تفسیر داسې کړی دی چې یو لوی اولیاء او بزرگ په هندستان کې تیر شوی دی هغه ته وایي مجدد الفسانی رحمت الله علیه لکه یو په بغداد کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د مجدد الفسانی صاحب د زامنو یو استادو داغه مولانا طاهر نامه و د بچو ته به سبق خوده مجدد الفسانی صاحب یو ورځ په مراقبه کې لوح محفوظ باندې نظر پریوت نو چالته یو کته نو دا مولانا طاهر چې د په لوح محفوظ باندې لیکلو شقی نه بدبخت ډېر خپه شو چې دا خو زما د بچو استاد دی او دا په لوح محفوظ بدبخت لیکلی دی نو آخر الامر به جهنم ته ځي دا ورته رایاد شو چې تقدیر هم کله په دعاګانو باندې رد کیږي نو مجدد الفسانی وایي چې ما دعاګانې شروع کړې یوه میاشت پس چې زما بیا څه وخت کې په لوح محفوظ نظر پریوتو نو هغه هلته د شقي په ځای سعید لیکلی شوی نو د نیکانو خلقو په دعا باندې کله کله تقدیر هم رد شي چا په دا سوال کړی دی چې دا تقدیر مبرمو هغه د مبرم دوه صورت دي یو مبرم فی علم الله او مبرم علی اللوح محفوظ چې دا الله په علم کې مبرم وي او په لوح محفوظ باندې لیکلی مبرم وي دا په هیڅ طریقې نه رد کیږي یو هغه صورت ته چې مبرم په لوح محفوظ لیکلی او معلق د الله په علم کې نو هغه په دعاګانو باندې رد کړی شي لکه الله ډاکټر اقبال وایي چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں د مرد مومن په نگاہ باندې تقدیرم بدل شي وګوره پښتنه وشو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دو بیبیانې چې وي بیبي عائشه او بیبي خدیجه دې دواړو کې د کومې رتبه اوچته وه نو عطا الله شاه بخاری ورته وایي چې بیبي خدیجه محمد کی بیوی تھی اور بیبی عائشہ نبوت کی بیوی تھی بیبی خدیجه چې په نکاح غسته دغه وخت کې د حضور علیه السلام عمر 25 کاله نو لا پیغمبر شوی نو صرف محمدو نو دغه وخت کې دا بیبي عائشه د محمد بیبي وه بیبي خدیجه او بیبي عائشه چې په نکاح غسته څه وخت کې دغه وخت کې د پیغمبرو نو بیبي عائشه نبوت کی بیوی تھی یعنی د دې رتبه اوچته وه او هغه صرف د محمد بیبي وه بیا ته تپوس شو چې د حضرت علی رتبه اوچته ده او که د حضرت عمر رتبه اوچته ده نو هغه ورته وایي چې حضرت علی مرید تھے اور حضرت عمر مراد تھے حضرت علی چې هغه مریدو په خپل ایمان راوړیو او مریدی قبول کړیو او حضرت عمر مراد تھے پیغمبر د خدای نه غوښته و چې دا مال راکا دعا به کوله چې اللهم اید الاسلام باحد العمرین خدای د اسلام لا مضبوطه کا په یو د عمرینو یا ابو جهل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا نو ابو جهل چونکه ازلی کافرو نو داغه په حق کې د پیغمبر دعا قبول نشوه او حضرت عمر چې فی علم الله کافر نو داغه په حق کې دعا قبول شوه د پیغمبر حضرت علی مرید تھے اور حضرت عمر مراد تھے پیغمبر د خدای نه غوښته نو عرض میں دا کولو چې د نیکانو خلقو په دعاګانو باندې تقدیرم کله رد خو د نیکانو خلقو دې ته بلک سوچ کوي اوس نیکان په دې زمانہ کې دا مونږ چې پکې اوسېږو څه وایم چې داسې سړی په پاکستان شریف کې وي چې داغه برای راست کنیکشن وي لوح محفوظ سره ما خیال کې نه راځي نن نه 40 کاله مخکې چې کوم اولیاء او کوم بزرگان ما لیدلي الاړه اوس دا مونږ غوندې پاتې دي اوس ما ته کله څوک وایي چې دعا لرالو دعا راته وکړئ ما ته خندا راشي چې
چې دې سړي خدای خبر په ما څه خیال دی دته به زه چېرته بزرګ ښکارم نو بزرګي عزیزانو صرف ګیره میره او سپین پټکی نه دی بزرګي یو ځان له شی دی یو ځان له کشش دی چې الله پاک د چا په سینه کې کېږي نشته اوس موږ ټول د وخت ګڼ کپان یو ټول صرف موږ په بل لباس کې ګڼ کپان یو او دا بار لارې چې شوکۍ دا په بل لباس کې ګڼ کپان یو ټول ګڼ کپان الله دې امان راکړي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې که یو پوښتنه موږ نه وشي یو چې ته ملا وې ته حاجي صاحب وې ته بزرګ جمیل وې او تا چې په پلانه ورځې سرکل جرګان خوړه دا سوچم درغله وړه کې چې یاره چاته به د مسرو پیتیم نصیب شوي که نه درغله نه جي ونیسئ انیسئ به څنګه ټکوي بیا خذوه دا به اډري خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه سپایانو ته به حکم شي ونیسئ فغلوه او دې مرۍ کې ورته زنځیرونه واچوئ یو خو د دنیا گرفتاری ده کنه لاس کې اټکړای واچي او د قیامت گرفتاری به چی ناغه په مرای کې ورته زنجیر چي مرای نه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ویني سيو دې مرای کې ورته زنجیرونه واچوي او جهنم ته بوزي الله دې امان راکړي زما دګان ورځ نه داو چې د ټولو خبرو ته ګوره سوچ کوئ چې غاوره پیس شنش پیس بیا به ځان نه خو سپین غني یو پمن سپې چې ته ناشته په لاره تیریږي نو ته به وایې چې دا سپې ما نه خده تاسو وایئ په ایمان چې موږ دا ویلو خبره کوئ زه استاد ته دا وایم چې هلکه تا نه خو دا سپې خده وایي ما نه سپې خده وما دا ګیر وما دا مونږی بل بجور کې د وخت پشانو نه تیر ورځې کې په سړي تجربه وکړه بلګې ناز د مرانه وته دا څنګه غوږی تسبیح لاس کې دا څه چل کې مال دا سکه په دې کې سپې تیرې دو مال کاکا خپل ډېر مو اتانه دې سپې خپلم خاله دا سه ما ته وکړه ویل اوس در باندې په جوختو خېجم او بیا سپین زمونږونه او د سونه پلان پس مال غلطی مې وکړه خو بارو وته 5 منټه ولاړو ما ته دا وران ګور لیکن خیال وکړ چې موږ سره منډه نه کی من نسپخ دا زما الفاظ نه دي دا د شیخ الاسلام مولانا حضرت حسین احمد مدنی رحمت الله علیه الفاظ کیا ورته صرف دمرا ویلی چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں نہ ورته خط لکھی کہ آپ مجھ جیسے مسیح کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہیں خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا کیوں اس کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا تو مجھ سے کتا بھی اچھا ہے ابو بکر صدیق څومره لوی سړی و د پیغمبر په غیږ کې فی الحال پروت دی یو مرغۍ ولیده په ونه کې سړه سړه سایه غسته اسمان ته ګوري چې الله کاش چې زه دا مرغۍ وې چا ویشتی وی او ښکار کړی وی او خوړلی وی خو چې انسان نه وی ځکه ما سره به چې کومې حسابونه او لوبې کېږي چې زه انسان نه حضرت عمر څومره لوی سړی و چې پیغمبر د خدای نه غوښتی و چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې په روانې وي حضرت علی ورته فرمایل چې دا خولې در باندې ولې روانې دي په دې جمع کې ویلې علي زه د خپل ژوند د حساب نه وسوسګار شو ما د خپل ژوندۍ حساب په 3 کاله کې خدای ته ورکړ زما عزیزانو دغه خلق چې چا د ایمان پر رڼا باندې لوح محفوظ لیدلی او خپل انجام ورته پته وه
نو دا خپل ځان به ورته اسم اس قرآن کریم خبره مې کوله چې په دې لوح محفوظ باندې عزیزانو 4 واړه کتابونه لیکلي دي او 100 صحیفې پې لیکلي کومې چې دنیا ته راغلي قرآن کمپلیټ طور اول په لوح محفوظ ولیکلی شو هغې نه بعد صحیفې براتلې د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې کتابونه براتله قرآن کریم کمپلیټ په لوح محفوظ لیکلی و رنبنه ورځ باندې په غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا آیاتونه راله چې اقرأ بسم ربک الذی خلق دا رنبني آیاتونه د قرآن اوس دې ته لغوندې سوچ وکئ چې د قرآن کریم 2 قسمه ترتیب دی یو دا موجوده چې ستاسو په مخ کې کوم ترتیب سره لیکلی شوی دی یو دا ترتیب دی او یو د نزول ترتیب دی په لوح محفوظ باندې په دې ترتیب لیکلی دی چې دا کوم ترتیب تاسو سره پروت دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین من الجنة والناس دا ترتیب سره په لوح محفوظ لیکلی دی او نزول د دې ترتیب دا خلاف ولې شوی دی ځکه چې نزول به د ضرورت او د وخت مطابق کېده کومې خبرې ضرورت به چې پیښ شو نو هغه آیات به نازل شو لکه ضرورت پیښ شو چې یهود او نصاراو دعوی وکړي یهود ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کان ابراهیم یهودیا نصاراو ویلي چې کان ابراهیم نصرانیا ابراهیم علیه السلام یهودی نصاراو ویلي نصرانی دا دعوه د مجلس کې وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات راغی چې ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام يهودي نو نصراني نو مشرکم نو حنيفا مسلما د باطل نه حق تمایلو او د مشرکانو نم نو دا جواب را پښتنه وشو چې نور ولی په یو حال دی او سپوږمۍ ولی کله وړه شي کله لوی شي کله وړه شي کله لوی شي نو پیغمبر ویلے چې دا د خدای کار دی جواب به هغه کوي آیات راغی چې يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج د سپوږمۍ پوښتنه وکړه دا وړيږي او لویږي ځکه چې تاسو په د کلونو د میاشتو د حج وغیرہ حساب ولګوئ پوښتنه وشوه په مجلس کې چې زنانه ته چې څه وخت کې ماواري راشي میاشت کې موږ ته څه کول پکار دي جواب را او د خدای له شان ته وګور د خځې د ماوارۍ پوښتنه صحابه کوي نو هغې جواب هم د اسمان نه راځي يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء تانه د حیض تپوس وکړو ورته ووایه چې دې وخت کې دا پلیتي ده او دې وخت کې ښځو نه لرې اوسېږئ دغسې هر ضرورت به چې پیښ شو اسمان نه به جواب راغی نو یو ترتیب د نزول دی او یو ترتیب په لوح محفوظ دی کوم آیات به چراغ پیغمبر به حکم وکړو چې دا آیات هغه ځای کې کېده بیا به دا لیکلی کېده صحابه چې کاتبان د وحی په دې کاتبانو د وحی کې یو کاتب امیر معاویه صاحب مو هم کاتب الوحی دا به لیکلی کېدو پس کاغذ کسی خو هغه وخت کې نه وي دا به لیکلی کېدو یا د قجورو په پاڼو باندې یا د اوسۍ په سرمن باندې او یا د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې هډوکی دی لوی یا به په هغه هډوکي لیکلی کېدو په دې 3 قسمه څیزونو به چې د قرآن آیات کم راغی نو په دې به لیکلی کېده یا د اوښ د کوب هډوکي باندې یا د قجورو په پاڼو یا د اوسۍ په سرمنې د حضور د وفات نه وروسته د قرآن نسخه چې ده هغه په دې 3 قسمه څیزونو باندې لیکلې پرته وه اوس ابتدا یې څنګه شوې ابتدا یې په بې شوې ده بسم الله باندې ختم یې په من الجنة والناس شوی دی اوس دلته یو سوال دی
چې دا بسم الله کڅوک بسم الله وای یا بسم الله وای عموم ټیک دی لیکن دلته دا ابتدا په بی ولی شوی دا او د بی بیا په زیر ولی شوی دا او ختم په سین ولی شوی دی علما لیکي چې بی باندې ابتدا او سین باندې ختم زکه شوی دی چې دا الله غرض داو چې د بی او د سین چې دواړه یو ځای کې نو بس تی جوړ شي بس په عربي کې کافی او شافی ته وایي غرض داو چې د بی او د سین په منځ کې چې کوم کلام دی هغه تاسو د پاره کافی او شافی دی دغه ته ګورئ او خپل ژوند په دې لاین روان کړئ علاوه د جنت لار بیا مومئ او که خپل لاین په دې لار روان نکړو عمر لم بیړه تباد اوس یو اخیری ټکی واورئ چې بیا د دې په زیر ولې شوې ده دې کې راز دا دی چې همیشه د پاره ښکته شي عاجز وي په نسبت اوچت شي ته نو دې چې دا د علامه د دې ده چې خلقو ته دا پته ولګي چې الله وایي ما غوندې ذات د خپل کلام ابتدا په عجز باندې وکړه په عجزۍ مې وکړه بل څوک دی چې به د خپل کلام ابتدا په معتبرۍ باندې کوي ٹھیک شو کله الله نه سوا چا د خپل کلام ابتدا په معتبرۍ کړې ده چا عزیزانو دغه انجام هم کتلی دی په دې 50 کاله کې که نور ملکونو نه نه خبر نو پاکستان نه خو خبر یې چې د ابتدا نه راواله تر اوسه پورې هر یو خپل ابتدا په عجز نه ده کړې په معتبرۍ کړې او څنګه کړې میرے بھائیو لکه یو قاړی دی د شاډن کې تقریر کولو دی شاډن خټول پښتانه دي نو هغه وی چې هو تاسو ازمکه کې اوسېږئ شاډن ډوب دی که نه لاندې ازمکه کې تاسو ازمکه کې اوسېږئ مخ خړ پړ دی که ما حکومت راغما زه ستاسو رنګ ته سور ټیپر په شان سور وکړم خلک خوشحال شو ورته په ګډېدو شي چاله سره ټیپر به رانه جوړ مال سره ټیپر چې درنه جوړ کې بیا خموزه خو خرونه به م خوري نو ټیپر خو د خرونه دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن اوس اخري خبره دا واورئ چې د بی او سین په منځ کې کم کلام په لوح محفوظ لیکلی او بیا محمد رسول الله غوندې د انس و جن سردار تراغه هغه قانون په پاکستان کې موجود دی او تو فیصله د لارډ میکال او د انګریز په قانون باندې کې د پاکستان هیڅ حکمران ته الله خورز نه کوي دا ټول به ذلیل او د سپو په مرګ باندې مري قرآن موجود دی او ته خدمت خلق کمیټای جوړه او بیا خدمت خلق کمیټای داسې جوړه چې جمعات ته د ټلویزیون کیمرې او ټلویزیونونه راوباسي او په جمعات کې دی لګولي چې امیر المؤمنین نواز شریف صاحب افتتاح کوي لګیا دی د خدمت خلق کمیټه دی تا ګورئ نو په جمعات کې هغه ټي وي لګېدلی ټي وي چې په کوم کور کې یو مفتی اوس فتوا ورکړې چې هغه کور کې مونځ هم نه کېږي د ډلې په کور کې مونځ کېږي چېرته چې شپه ورځ مردارۍ کېږي ټلویزیون کمپلیټ دمخانه او کنجرتوب دی دا کنجرتوب چې د چا په کور کې هغه د خپله سنبی وینځي نه چې ځان ته بزرګان وایي بیا نن هغه ټیویان او د کنجرتوب مرکزونه خدمت خلق کمیټې ته جماعت ته ننویستي او دې خبیث قوم دغې خیره مقدم وکړو بله ورځ مې وایي چې دې نه پس به هم تاسو وایي چې مولانا صاحب دعا وکړئ چې دې ملک د مال دا ملک د خدای د غونډس کې غونډې اوچت کې په سمندر کې دی واچي که ملک چې دا حال قرآن غوندې په کارو چار جماعت کې فیصله دا شوی وی چې د هرې مالي فیصله چې دا به په جماعت کې د خدای په قرآن باندې کېږي دا فیصله په کار بیا خدمت خلق اغسطی څوک دي ګړکپان لوټېري هره یو ډله چې بر سره اقتدار راغلی ده خپلو غویانو ته یې ونډه اچولې ده اوس لګیا دي دوی خپلو غویانو ته ونډې اچوي دغسې ښه یې ماما ته پوه شوې زما خواسم
صحت هم داسې دی او خدای پته نه لګي چې څومره وخت به پاتې، آخر وخت مې دی. خو ورځ به د پاکستان دنیا انشاءالله نه ګوري. خدای دې هلاک کړي هغه خلک چې کوم حکمران راشي او هغه د خدای په کلام فیصلې په ملک اجرا نه کوي او هغه حکمران د خپې نه راټینګ کړي او داغه خلاف عدم اعتماد نه کوي، خدای دې هغه هلاک کړي. د تاسو چرې داوي یو قومي اسمبلی ممبر یا صوبایي اسمبلی ممبر تاسو راونیو د دې مراینا چې ته څه خبرې ممبرې او په اسمبلی کې ناست دی او زه څوک مرګري مې چې څوک پریږي دا کنه د منه اصل چرګان پریږه کنه په ظاهر مور شي خدای دې پیره مور کا خاور اخري دا ویلې مونږ چر خلق براشي دې باغ ور دراغه بڑا ګوره نور مې نیولې تاسو ممبر څوک دی ویل پلانې ملور شو د مړې نه 1900 په جوخته ته خوځه ورش ویجو هغه ته څوک ورتلی شي مالوټ دی ورکړه کنه ویلې او منځل رواني ده زه سپتا په جوخته خوځه زما یو سړی ته ووټ ورکړی زما یو کار پیښ شي زما هغه ته ویلې نشم. تاسو په 50 کاله کې د انګريز غلامیت چې دغه د دماغ نه ونوته هغه وخت کې د انګريزانو غلامان وای او اوس د خانانو نوابانو او اربابانو غلامان یې یل کني ضرور کیږي مرک کال ته چې چرته ګټو بني د خدای دین در نوران شو او تاسو په نه جړل الله به په قیامت کې پتا سو جڑا والا نه پیدا کوي. غم مکو وخت را ته چاوي جمعات کې بار صادر نه دي لګېدلې نیمه لګېدلې نیمه پاتې مالور شوي لگاوا کنه ورش جمعات کې کې بجلی خراب الګا بجلی چا جوړه کړی نه نه جی څو کې نه جوړي ته څه بلاواله کور کې چې بجلی خراب شي جوړه کنه جوړه ها کور کې چې نوري ورته بندوبست کې کنه کې او د خدای کور چې ته نه چا لگا کړی نه ده څو کور پسې ته نه دي دستا سوال دی هغه ورګډو علاقې خلک رااله سبق لوټونه لاس کې نیولې دي پلانې جمعه جوړېږي چې سیمټي نشتا مالا پلاني خان په کې صدر کړی او هغه جی 1000 روپے را کړی پکې پلاني خان عرب پتی دی او جمعه تل چې ورغلي دي 1000 روپے ور کړی دي عرب پتی دی